د اسلامی نظام حاکمانو مسئولیت مکلفیت داده چې د رعیت هغه شرعي ضروریات ته پاملرنه وکړي او ازادي حریت فضا قائمه کړي د شریعت په چوکاټو کې او حقدار ته حق ورکړي د مظلوم حمایت وکړي د ظالمانو د ظلم مخنیوي وکړي. دا د اسلامی نظام د مسئولیتونو نه عمده مسئولیت ده. نور ولایتونو ته به نه ځو، تاسې دغه مرکزي زون مشران متنفذین یاست. په جامعه او په ټولنه کې منکرات اوج ته رسیدلی و. د حقوق بشر، د حقوق النسوان د جمهوریت په نوم، خو هغه جمهوریت او آزادی او د حقوق برای نام حقوق د هغې تعفن او بدبویي هغه د اسلامي هیوادونو ته هم او کفري نړۍ ته رسیده. فرمان الهی دایم د پیغمبر، امر بالمعروف نهی لمنکر، سپیڅلی لارا ښکلی هنر، امر بالمعروف نهی لمنکر، امر بالمعروف نهی لمنکر.